د جمعې په شپه څنګه خوندور او غوړ کوروالی وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د جمعې په شپه څنګه خوندور تر ټولو بهترین کوروالی وکړو. که غواړئ چې داسې زبردست او ناشنازه کوروالی وکړئ، باید ځان ته وخت، ځای او ټایم وټاکئ تر څو د کوروالي په خوند پوه شئ. که یو سړی په هره عامه ورځ کې کوروالی کوي، نو یو ورځ دې د جمعې په شپه هم د کوروالي خوند واخلي. که چېرته تاسو اورېدلي وي، نو اکثره ملایان چې دي دوی د جمعې په شپه کوروالی کوي. د جمعې د شپې کوروالی خوند ورته معلوم دی او ځکه یې د جمعې په شپه باندې کوروالی کوي. هغه خلک چې د جمعې په شپه کوروالی کوي دوه ګټې لري. لومړۍ ګټه خو دا چې د جمعې په شپه کوم اولاد یا کوم ماشوم د مېرمنې په خېټه کېږي، دا نیک صالح او ښه راځي. دوهمه ګټه دا چې هغه څوک د جمعې په شپه کوروالی کوي تر ټولو بهتره کوروالی ګڼل کېږي، ځکه په دې شپه باندې تر ټولو بختوره شپه بلل کېږي او کولی شي تاسو د مېرمنې سره یو ځای شئ او مېرمنې ته حمل هم ورکوي. که د کومو خلکو د کوروالي په اندازه چې دوی په کوروالي کې مېرمنې ته حمل نشي ورکولی، کولی شي د جمعې په بختوره شپه ورسره یو ځای شي او غوړ زبردست کوروالی وکړي. بیا دې د کوروالي خوند هم وګوري او ګټه دې هم وګوري. د جمعې د شپې کوروالی کول تر ټولو ښه خبره دا ده چې د جمعې په شپه کوروالی کول تر ټولو بهتره او سنت طریقه ګڼل کېږي چې تاسو کولی شئ په دغه شپه له مېرمنې سره یو ځای شئ او مېرمنې ته خوشحالي ور په برخه کړي. خو د جمعې د شپې د کوروالي باید اصول مراعات کړئ. لومړی مراعات خو دا دی چې تاسو لومړی د کوروالي نه مخکې ځان پاک سوتره ومینځئ، ځان هر ځای برابر کړئ او بیا له مېرمنې سره یو ځای شئ، لکه عطر، تیل، شامپو، ځان او داسې ټول بدن مو پاک سوتره کړئ تر څو مېرمن مو هم په ښه طبیعت سره تاسو سره کوروالی هم وکړي. او بل مخالفه ډله هم باید دغه راز ځان سینګار کړي، جوړ کړي او بیا د کوروالي تر مخ روانه شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.